معرفي کوي زمونږ ازادي بل ډول معرفي کوي. خیر فکري جګړې ځپلې دي، اصلاح بشي، الله د هدایت ورته وکړي. ما هغه ته یو څو کرښې د نظم په شکل لیکلي دي. زه د خپل وطن د خاورې جوړ انسان یم. زه د خپل وطن له خاورې جوړ انسان یم او ملګری د سرشارو د کاروان یم. ازادۍ پسې په سخته لار روان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. زه د خپل وطن له خاورې جوړ انسان یم او ملګری د سرشارو د کاروان یم. ازادۍ پسې په سخته لار روان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. نه په خپله خاوره پل د پردو غواړم، نه په خپله خاوره پل د پردو غواړم. نه پردی یم، نه پردیو پسې لاړم، خپلو پاکو تاریخونو باندې ویاړم. نه د کوپر په لښکرو پسې لاړم، نه د خپل وطن لپاره په تاوان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. نه د خپلې جغرافي سودا ته ناست یم، نه د خپلې جغرافي سودا ته ناست یم، نه په خپلو لوړو ګټو معامله کړم. د دښمن د زهرجنو تبلیغاتو مقابل کې ډېره لویه حوصله کړم. په فکري زندان کې ډېر خلک پراته دي، له فکري زندان به ډېر خلک ایله کړم. مخامخ د دښمن غشي هرکلی کړم، چې مې خپل له شانه ولي ترې ګیله کړم. چاته شګو کې چینه، چاته طوفان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. راشه غیږ مو درته خلاصه د زلمیه، راشه غیږ مو درته خلاصه د زلمیه. له پردي وطنه مه وهه رمباړې، یا وطن او یا کفن شعار د دروغو که رښتیا و له وطنه ولې لاړې. تا ویل وچه ډوډۍ دې وي، خو امن راغی، سوله راغله، څه شی غواړې؟ ای د مور د دښمنانو غوجل پاکیا، مور دې توپ کړي له کابله په تا لاړې. دا خو زه یم چې له مور څخه قربان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. زه خواري کوم چې ورور در څخه جوړ کړم، زه خواري کوم چې ورور در څخه جوړ کړم. تا راواخیستم ځان ته دې تربور کړم. ای ته څرنګه افغان وې او ژوندی وې، زه په خپل کور کې کافر په وینو سور کړم. دا څپېړې چې ما درکړې ته پوهېږې، تا په خپله دې څپېړو ته مجبور کړم. مټور افغانستان منازوانا، تا د زړه په رنځ اخته کړم، تا رنځور کړم. کنه زه د تاریخونو پهلوان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. تا چې شال د زرغونی انا لیلام کړ، تا چې شال د زرغونی انا لیلام کړ. ما را پورته د ابدال نیکه پګړۍ کړه، ما خامار په تندي وویشت، لال مې واخیست او حیرانه مې دې چارې ته نړۍ کړه. ته په هغه وخت کې ولې افغان نه وې چې پردی ورانه تا وسره کړۍ کړه. د وارسا د خرس غاښونه مې ټول مات کړل، د ناټو بلا مې هم مړۍ مړۍ کړه. ما به سر د خپل وطن په خاوره خړ کړ، تا به غوړه په هندي تیلو کوپړۍ کړه. راته ووایه ته ځوان یې که زه ځوان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. خو بالآخره زړګیه ملامت یې، خو بالآخره زړګیه ملامت یې. د افغان وطن بچو ته خجالت یې، خیال پلو وهي خو وچې شونډې ګرځي. که په خپل ذهن کې هر څومره اوچت یې، ته منکر د انسانیت له کرامت یې، او بې برخې هم د مور له برکت یې. مخالف چې د سپېڅلي عمارت یې، ته باغي، ته اخته په بغاوت یې. زه د سمې لارې غږ یمه، اذان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. ډېره مننه. سمنه نړۍ مننه. او د پروګرام په دې شیبو کې صدیق الله ورور ته بلنه